ملګرو ما ته مخامخ د علم و دانش خاوندانو شاعرانو ادیبانو ښاغلیو مېرمنو سلامونه نیکې پېرزونې وړاندې کوم. د ټولو نه مخه د خویندې ادبي لښکر مننه ورته ویم چې زموږ د پښتنو د قامي شاعر په ویاړ یې را دستوره را جوړه کړه او د دې تنظیم د دې دستورې په راجوړولو کې چې د دې کوم مرستیال دي هغې ته هم مننه وایم. ساحل خبرې ډېرې وشوې. ساحل صاحب چې زه خبرې کوم نو ډېرې به اوږدې شي. د 40 کالو نن چې د ژوند په کوم سټیج زه ولاړ یم نو زه او زما په څېر ډېر شی ښاغلي وو. همونږ د ساحل صاحب د مینې او د رهنمایۍ برکت دی. خو زه به خپل نظم لاندې کوم وخت کم دی. د افغان ساحل د ژوند د مستو ولولو په رڼا پایي. ساحل د ژوند د مستو ولولو په رڼا پایي. ساحل د ویر په چم کې د نغمو په صدا پایي. ساحل دی د پښتو د ننګ مړانې یو نغمه. ساحل دی د ښایست د پسرلو خوږه وږمه. په لاسو کې کچکول د محبت خیرونه غواړي. کوڅه په کوڅه ګرځي د ولس غږونه جاړي. عکسونه جوړوي د زړه په وینو انځورګر دی. په فکر رڼوي لارې تیرې په دې هنر دی. مجبور دی یو مزدور دی خو فنکار د حوصلو دی. یو نور دی یو ځلا ده یو دلدار د حوصلو دی. په ټنډه د نصیب کې یو ړوند ستوری د سبا دی. پیغام د محبت دی او یو زیری د رڼا دی. ساحل لکه پتنګ د لمبو سوري کې ژوندون کړي. ساحل په دغه توګه سڼه سترګه د پښتون کړي. ساحل لکه منصور د حق ناره په دار ویلې. ساحل د خپل ضمیر خبره تل په جار ویلې. ساحل چې شهزاده دی د غزل د مملکت. ساحل چې بل مشال دی د لفظونو د ظلمت. مننه جي. ساحل زما استاد د ژوند سپېڅلی نغمهګر دی. ساحل د پښتو ژبې یو ښاغلی سخنور دی. ساحل د علم سر دی او همت یې تاتره ده. عظمت یې د خیبر دی او ګولان یې حوصله ده. ساحل چې د تور غم د زړه آواز دی او هم ساز دی. ساحل د افغانانو د زړه سر دی. بختور